أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د مور او پلار سره احسان دوهمه فته. محترم ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیره اوله فته کې موږ هغه قصه بیانول چې اسمعي رحمه الله روایت کړې وه او وایي یوه اعرابي قصه راته کول او ویل زه په دغه نیت د کوره څخه ووتم چې شاوخوا په کلو او ښارو کې د داسې چا پلټنه وکم چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا بده معامله کوي، او داسې څوک ووینم چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا ښه معامله کوي. نو د دغه مقصد دپاره پر کلو ګرځېدم. څو داسې یو سپین ږیری مې ولیدی چې په ډېره سخته ګرمي کې یې په غاړه کې رسۍ وه او په هغه رسۍ پورې دونه لو سلواغه تړلې وه چې اوښ یې طاقت نه درلودی. تر شا یو ځوان په پسې و چې په لاس کې یې د څرمنې څخه اودل سوې چلاخه یا قمچینه وه. په دغه قمچینه یې دغه سپین ږیري واهه او اوبه یې په راکښلې. د سپین ږیري شا یا ملا د دغه قمچینې په وهلو سره ټوک ټوک او زخمي وه. ما ورته وویل د دغه ضعیفه سپین ږیري د ازارولو په سبب د الله جل جلاله څخه نه بیریږي؟ د دغه رسۍ کشول یې نه دي بس چې وهې یې هم؟ ځوان وویل پر دغه ټولو سربیره پلار مې هم دی. ما ویل الله دې پر خیر مه پیښوه. ځوان ویل غږ مه لره، ده د خپل پلار سره دغسې کول او پلار یې د ده د نیکه سره دغسې کول. نو ما وویل دا هغه څوک دی چې د خپل مور او پلار سره تر هر چا ډېره بده معامله کوي. بیا هم ګرځېدم څو پر داسې یوه ځوان تېر شوم چې په غاړه یې کڅوړه ځړېدل او په هغه کڅوړه کې یو ضعیفه سپین ږیری دونه ډنګر سړی و لکه یو کوچنی چیچی، او هر ګړی به یې دغه سپین ږیری مخ ته کښېناوه. داسې خواړه به یې ورکول لکه څوک چې چیچي ته خواړه ورکوي. ما ویل دا څوک دی؟ ویل دا مې پلار دی او دغسې سوی دی چې ته یې وینې. نو ما د ده پالنه پر غاړه اخیستې ده. اعرابي وایي ما د ځان سره وویل په ټولو عربو کې دغه ځوان هغه څوک دی چې د پلار سره یې ډېر احسان کړی دی. عامر ابن عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه وایي زما پلار وفات سو. ما پوره یو کال د الله جل جلاله څخه بل خواست او غوښتنه نه ده کړې بې له دې څخه چې زما پلار ته عفو وکړي. یعنی یو کال مې یوازې دغه دعا کول چې الهي زما پلار وبخښه. ورونو، اوس به د عبرت دپاره د علقمه په نامه سره د یوه صحابي قصه درته رانقل کړم. که څه هم د جرح او تعدیل علما دغه قصه ډېره ضعیفه بولي، خو د احادیثو په ځینو کتابو کې راغلې او نقل سوې ده. قصه داسې ده. وایي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په زمانه کې یو ځوان و چې علقمه ورته ویل کېدل. دغه ځوان د الله جل جلاله په عبادت کې ډېر کوشش کاوه. لمنځونه، روژې او خیراتونه یې ډېر کول. دغه ځوان ډېر شدید مریض سو. د ده ښځې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې یا رسول الله زما میړه علقمه د زکندن په حالت کې دی. نو ما دا شو بلل چې تا د ده په حال خبر کم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څو نفر اصحاب کرام امر کړه
چې ورسي او د شهادت کلمې ورتلقین کړي. اصحاب کرام ورغله او ویل ده چې علقمه د زکندن په حالت کې دی. نو یې د لا اله الا الله کلمه ورتلقینول، مگر د علقمه پر ژبه کلمه نه جاری کیږي او نه یې وایي. اصحاب کرامو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې د علقمه ژبه کلمه نه وایي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: آیا د علقمه د مور او پلار څخه څوک ژوندي دي؟ یو چا وویل: یا رسول الله، د علقمه پلار وفات دی، خو یو سپین سرې مور لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د علقمه و مور ته نفر ولېږي چې ورته ووایي: که ته و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورتلای سې ورسه، او که ته نسې تلای نو تر هغه وخته د کوره څخه مه وځه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درته راځي. قاصد د علقمه و مور ته دغه خبر وروړي، خو ښځې وویل: زما ځان دې د ده تر ځان قربان وي، دا پر ما حق دی چې زه ورسم. ښځې خپله لکړه ورسره واخیستل، څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغله. پس له سلام او جواب څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل: یا ام علقمه، رښتیا راته ووایه، او که دې خلاف وویل د الله جل جلاله د طرفه به وحی راسي. ستا د زوی علقمه حال څنګه و؟ ښځې ویل: یا رسول الله، زما زوی ډېر لمنځونه کول، ډېرې روژې یې نیولې، ډېر خیراتونه یې کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ستا او د ده څه حال و؟ ستا سره یې ګزاره څنګه وه؟ ښځې ویل: یا رسول الله، زه ځینې ناراضه وم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: ولې؟ ښځې ویل: یا رسول الله، علقمه خپله ښځه تر ما د مخه کول، د هغې اطاعت او زما نافرماني کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: د مور نه رضایت د علقمه ژبه د کلمې د ویلو څخه بنده کړې ده. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا بلال، ولاړ شه او ما ته ډېر لرګي راټول که چې علقمه په اور وسوځم. ښځې ویل: یا رسول الله، زما زوی، زما د زړه میوه، زما په حضور په اور سوځې؟ دا زما زړه نشي زغملی چې زما زوی د زما په مخ کې په اور سوځل کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا ام علقمه، د الله عذاب دغه د دنیا تر اور ډیر شدید او همیشه دی. نو که ته په دې خوشحاله کېږې چې الله جل جلاله بخښنه ورته وکړي او د هغه جل جلاله د اوره څخه خلاص سي، نو ځینې راضي سه. زما دې په هغه ذات قسم وي چې زما د نفس اختیار د هغه په واک کې دی، تر څو چې ته د علقمه څخه ناراضه یې. علقمه نه د خپلو لمنځو څخه فایده اخیستلی سي، نه د خپلو روژو او خیراتو څخه. د علقمه مور وویل: زه الله جل جلاله، ملائکه او هغه مسلمانان چې دلته حاضر دي شاهدوم چې زه زما د زوی علقمه څخه راضي یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: یا بلال، ولاړ شه وګوره چې علقمه د لا اله الا الله کلمه ویلی سي که یا. شاید علقمه مور زما څخه د حیا په سبب هغه خبره کړې وي چې د دې په زړه کې نه وي. بلال رضی الله تعالی عنه ولاړی، کم وخت چې د کور دروازې ته ورورسېدی، وایې اورېدل چې علقمه وایي: لا اله الا الله. بلال رضی الله تعالی عنه چې کور ته ورداخل سو، ویل: ای حاضرینو، د علقمه د مور نه رضایت، د علقمه ژبه د لا اله الا الله د ویلو څخه منع کړې وه، او د دې رضایت د ده ژبه ورخلاصه او ایله کړه، او علقمه په دغه ورځ وفات سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هلته ورغلی، د علقمه په غسل او کفن سره امر وکړي او بیا یې د جنازې لمونځ پر ادا کړي. د ده د شخولو په وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د قبر پر څنډه ودرېدی او ویې فرمایل: یا معشر المهاجرین والانصار، هر هغه څوک چې خپله زوجه پر خپله مور د مخه کې
پر هغه د الله جل جلاله لعنت، د ملائکو لعنت او د ټولو خلقو لعنت وي. د هغه چا څخه نه فرائض قبلیږي نه نوافل، مگر دا چې و الله جل جلاله ته توبه وکاږي او د مور سره احسان وکي او د هغې رضا طلب کی. د الله جل جلاله رضا د مور په رضا کې ده او نه رضایت د مور په نه رضایت کې دی. محترم ورونو، اوس به هغه طریقه په اختصار سره درته بیان کم چې موږ باید د خپل مور او پلار سره څنګه او څه ډول نیکی او احسان وکړو. وروره، که ته د دنیا او آخرت کامیابی غواړې، په دغه لاندنیو نصیحتو او وصیتو سره عمل وکړه. اول، د مور او پلار سره دې په ادب خبرې کوه، ځکه الله جل جلاله فرمایي مه اوف ورته وایه، مه یې شړه، بلکې د دوی سره نرمي او پستې خبرې کوه. دوهم، همیشه د مور او پلار اطاعت کوه، بې له هغه څه څخه چې ګناه وي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر هغه شی چې د خالق جل جلاله ګناه یا نافرمانی وي، په هغه کې د مخلوق اطاعت نه کیږي، که څه هم دغه مخلوق هر څوک وي. دریم، د مور او پلار سره نرم اوسه، په تریو تنګي او د قهر په کتلو مور ته ګوره. د مور او پلار نوم او شرف ساته، د دوی مال ساته، د دوی بی اجازه د دوی د مال څخه شی مه اخله. هر هغه کار چې دوی په خوشاله کیږي هغه کوه، لکه د دوی خدمت یا د دوی د پاره د یو شي رانیول، که څه هم دوی نه یې په امر کړي. شپږم، ستا په ټولو کارو کې د دوی سره مشوره کوه. که یو وخت مجبوره سوې چې د دوی د رأی څخه مخالفت وکې، عذر ورته ووایه او معافي ځینې وغواړه. اووم، چې درنارې کې ډېر ژر په ادب او په خندا سره جواب ورکوه. اتم، د دوی د اقرباو او آشنایانو عزت کوه. د دوی د دشمن سره هیڅکله دوستي مه کوه، نه د دوی په ژوند کې او نه د دوی تر مرګ وروسته. نهم، بحث او اختلاف مور سره کوه او مه دوی پر خطا بوله. کوشش کوه چې په ادب سره هغه سمه لار وښکاره کړې. یعنی که په یوه موضوع کې ستا او د دوی اختلاف و او ته هم پر حق وې، داسې مور ته وایه چې ته غلط او خطا وایه، بلکې هغه حق طرف په ډېر ادب سره ورته بیان که. لسم، ضد او عناد مور سره کوه، آواز مه پر پورته کوه، د دوی و خبرو ته غوږ نیسه، د دوی د عزت په سبب د ورور او خور سره مشکلات مه جوړوه. یولسم، په کور کې د مور سره کومک کوه، په د باندنیو کارو کې د پلار سره. دولسم، د دوی بې اجازې سفر مه کوه، که څه هم د مهم کار د پاره وي. که سفر کولو ته ډېر مجبوره وي نو عذر ورته وکړه او همیشه خپل حال ورته رالیږه. دیارلسم، د دوی بې اجازې د دوی خونې ته مور ننوځه، خاصتا د دوی د خوب او راحت په وخت کې. څوارلسم، که دوی ته میلمه راغلی وو په خدمت کې حاضر اوسه. پنځلسم، د دوی تر مخه خواړه مه خوره، د خوړلو او چښلو په شیانو کې او د اغوستلو په لباس کې د دوی اکرام کوه، یعنی هغه ښه شی دوی ته اږده. شپاړسم، پر دوی درواغ مه وایه، که یې ستا د خوښې څخه مخالف کار وکړي ملامتي مه پر وایه. اوولسم، خپله ښځه او اولاد تر دوی مه د مخه کوه، تر هر شي او تر هر چا د مخه د دوی رضا طلبوه، ځکه د الله جل جلاله رضا د مور او پلار په رضا کې ده. اتلسم، د دوی تر مخ مزه او تر دوی لوړ مه کښېنه. نولسم، دا شرم مه بوله چې ستا نسبت ستا و پلار ته وسي، که څه هم ته د لوړ منصب خاوند یې. پام کوه چې د دوی احسانونه هیر نه کې او آزار یې نه کې. شلم، په نفقه کې پر مور او پلار بخل مه کوه، دا ستا د پاره شرم او پیغور دی او ستا اولاد به بیا ستا سره دغسې کوي، څه چې کرې هغه به بیا. یویشتم، که د مور او پلار څخه جلا اوسېږې، ملاقات ته یې ډېر ورځه
تحفې او سوغاتونه وروړه. هغه چې ته یې تربیه کړی یې او ستا سره ستړي سوي دي احسان یې منه. د خپلو اولادو په مصرف او ستړیا سره عبرت واخله. 22 په ټولو خلقو کې حقداره اول مور ده او بیا پلار دی. 23 د مور او پلار د قهر او آزار څخه لرې ګرځه، کنه په دنیا او آخرت کې به بدبخته سي او ستا اولاد به دغه معامله در سره کوي لکه ته چې د دوی سره کوي. 24 کله د مور او پلار څخه یو شی غوښتي په نرمي یې ځینې غواړه، که یې درکړي شکر یې ادا کړه، که یې در څخه منع کړي معذوره یې وبوله او دونه ډېرې غوښتنې مه ځینې کوه چې په تکلیف سي. 25 که د کار کولو او ګټې کولو قدرت در پکښې پیدا سو نو کار کوه او د مور او پلار سره کومک کوه، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ته او ستا مال ستا د پلار یاست. 26 ستا مور او پلار پر تا حق لري، ستا ښځه پر تا حق لري، ستا اولاد پر تا حق لري، ستا ورونه او خویندې پر تا حق لري. نو هر حق درلودونکي ته د هغه حق پوره ورکوه. د دغه حقوقو په برابر او مساوي ساتلو کې کوشش کوه. 28 که د مور او پلار ستا د ښځې سره اختلاف او خصمانه رویه کول، ته باید د حکمت څخه کار واخلې. که د ښځه پر حق وه هغه باید پوه کې چې زه ستا پر طرف یم، خو د مور او پلار راضي کولو ته هم مجبوره یم. 28 که د مور او پلار سره د واده کولو په مسئله یا د خپلې ښځې د طلاقولو په مسئله کې اختلاف راغلی، رجوع د شرع و حکم ته وکړي، ځکه په دغسې مسائلو کې شرعي احکام ښه فیصله کوونکي او کومک کوونکي دي. 90 د اولاد په باره کې د مور او پلار دعا قبوله او مستجابه ده. کوشش کوه چې د خیر دعا درته وکړي او د شرع څخه یې ځان ساته. 30 د خلقو سره په ادب ژوند کوه، ځکه که څوک د خلقو مور او پلار وریاد کی خلق د مور او پلار وریادوي او په خلقو د خپل مور او پلار شکنځل د لویو او کبیره ګناهو څخه دي. 31 که د مور او پلار څخه جلا اوسېږي همیشه ملاقات ته ورځه، او که وفات سوي وي قبر او هدیرې ته یې ورځه. په دوی پسې خیرات کوه او دغه دعا ډیره وایه: رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اوس به وځینو هغه اولادو ته یو مختصر او کوچنی نصیحت وړاندې کړم چې د مور او پلار د حقوقو مراعات یې نه وي کړی. ای هغه څوک چې ضروري او لازمي حقوق دې ضایع کړي دي، ای هغه څوک چې د حقوقو په ورکولو ناراضه کېږي، ای هغه څوک چې خپل واجب وظیفه دې هېره کړې ده، ای هغه څوک چې د راتلونکي ورځې څخه غافل یې، د مور او پلار سره احسان کول پر تا پور دي. ته جنت غواړې خو هغه ستا د مور تر پښو لاندې دی. هغه مور چې ته یې نه میاشتې په نس کې ګرځولی یې، ستا د ولادت په وخت کې یې هغه دردونه زغملي دي چې غرونه ویلوي، د خپل ځګر څخه یې شیدې درکړي دي، په راسته لاس یې ستا نجاستونه در پرېولي دي، په خوړلو او مړولو کې یې ته تر خپل ځان د مخه کړی یې، د دې غېږ ستا دپاره زانګو وه، ستا په مرض به تر اندازې زیاته غمجنه وه، ستا د صحت دپاره یې خپل مال او پیسې پر طبیبانو او ډاکټرانو مصرفولې. که ستا د ژوندي پاته کېدلو دپاره د دې روح غوښتل سوی وای، په لوړ اواز سره به یې ستا ژوند او خپل مرګ غوښتلی وای. ستا دپاره یې په پټه او ښکاره سره دعاوې کړي دي. دا خو ستا د مور حال و، خو تا څو واره په بدخلقۍ او بد اخلاقۍ معامله ورسره کړې ده. کوم وخت چې په سپین سرتیا کې تا ته اړه او محتاجه سوه، ته د هغې څخه بې پروا سوې.
تا ځان موړ کړي او دا وږې وه، تا ځان اوبه کړي او دا تږې وه. خپله ښځه او اولاد دې تر دې د مخه کړل، د دې نیکۍ او احسانونه دې هیر کړل، د دې ضروریات در باندې سخت شوه او هغه آسانه دي، د دې ژوند در باندې اوږد شو او هغه کوتاه دی. په داسې حال کې دې پرېښول چې بې له تا یې بل کومکین نه درلودی. حال دا چې ستا رب د دې په مخ کې د اوف ویلو څخه منع کړی یې، او الله جل جلاله د دې په ظاهرولو سره په دنیا او آخرت کې عذاب درکوي. د دنیا عذاب دې دا دی چې ستا اولاد به ستا سره دغسې کوي، او په آخرت کې به د رب العالمین د رحمت څخه لرې یې. الله جل جلاله د عتاب او سرزنش په ژبه سره درته وایي: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. یعنی کوم وخت چې ګناهکارانو او ظالمانو ته جزا ورکول کیږي، نو دوی ته به وویل سي دغه عذاب او رسوایی په سبب د هغه عملو ده چې پخوا او د مخه ستا لاسو لیږلی دی، او بېشکه چې الله جل جلاله هیڅ ظلم او هیڅ تیری پر خپلو بندګانو نه کوي چې بې له ګناه دي چاته عذاب ورکړي. ورونو، تر دغه ځایه پورې زموږ بحث د مور او پلار د حقوقو او د هغو سره د ښه ژوند کولو په باره کې و. خو اولاد هم پر خپل مور او پلار حق یا حقوق لري. لکه څرنګه چې داسې اولادونه سته چې د مور او پلار سره ښه معامله نه کوي، د هغو د مشاعرو مراعت او احترام نه کوي، ځینې وختونه داسې مور او پلار هم پیدا کیږي چې د اولاد د مشاعرو مراعت نه لري. محترم ورونو، ستاسې اولادونه ستاسې د اینې ټوټې، نن کوچنیان سبا ځوانان او د راتلونکي ټولنې جوړونکي دي. دوی ستاسې په غاړه کې امانت دي. د قیامت په ورځ او د الله جل جلاله په حضور ستاسې څخه د دوی په باره کې پوښتنه کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: كلكم راع ومسؤول عن رعیته. یعنی ستاسې څخه هر یو شپانه د یو چا روزونکی او پالونکی دی، او د هر یو څخه د خپل رعیت پوښتنه کیږي. آیا تاسې دغه خپل اولادونه د ژمي د یخ او د دوبي د ګرمۍ څخه نه ساتئ؟ او دا به هم درته معلومه وي چې د دوژخ اور ډیر تود او ډیر سوځونکی دی. الله جل جلاله د سورة التحریم په 6 نمبر آیات کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. یعنی هغه کسانو چې ایمان راوړي دي، خپل ځانونه او خپل کورنۍ د هغه اور څخه وساتي چې د بلیدلو شیان، بوټي او لرګي، انسانان او ډبرې دي. نو ټول مؤمنان په دې سره مکلف دي چې خپل ځان او د خپل کورنۍ ټول غړي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر، وعظ او نصیحت، تعلیم او تعلم، سالم تربیه په واسطه سره د دوژخ د اور څخه وساتي. ورونو، تاسې د خپل اولادو د کوچنیوالي څخه د دوی جسمي روزنه که په خوړلو او چښلو سره وه، که د یخ او ګرمۍ څخه د دوی د بدن په ساتلو سره وه، او که د مریضیو په وخت کې په شپو رونولو او په علاج کولو سره وه، په پوره ډول سره کړې ده. او په دغه لار کې چې هر ګران او نفس شی تاسې درلودی، هغه مو مصرف کړی دی. نو خود په دغه کار سره باید ستاسې د اولادو د طرفه ستاسې شکر او ثنا وویل سي. ستاسې په ژوند کې باید د دوی د طرفه څخه ستاسې سره نیکی او احسان وسي، او تر مرګ وروسته باید دعا درته وسي. مګر هلته یو شی سته چې هغه تر دغه جسمي او بدني روزنې ډیر مهم او عظیم دی، چې هغه ستاسې د اولادو د ارواحو تغذیه
او پر ایمان تربیه ده، او د دوی هغه زړونه باید اصلاح سي چې د هغو په اصلاح سره بدنونه اصلاح کیږي، او د هغو په فساد سره بدنونه فاسدیږي. لکه څرنګه چې زموږ امام او لارښوونکی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. یعنی خبر اوسئ چې په بدن کې یو ټوټه غوښه ده، که هغه ټوټه اصلاح سوه ټول بدن اصلاح کیږي، او که هغه ټوټه فاسده او خراب سوه ټول بدن ورسره فاسدیږي. خبر اوسئ چې هغه ټوټه زړه دی. نو ځکه غواړم چې تاسې هم که مور یې که پلار د خپلو اولادو و دیني او اخلاقي تربیې ته متوجه سي، د دوی زړونه د اسلام په نور ور روښانه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: من حق الولد على الوالد ثلاثة أشياء: أن يحسن اسمه إذا ولد، ويعلمه الكتاب إذا عقل، ويزوجه إذا أدرك. رواه الأصبهاني والديلمي. يعني د اولاد حق پر خپل پلار درې شی دي. اول چې پیدا سي ښه او اسلامي نوم به پر اږدي. دوهم چې د عقل او تمیز و درجې ته ورسیږي، قرآن مجید به ورښیي. د قرآن مجید د ښوولو څخه مقصد په خپله قرآن مجید او هغه اسلامي او شرعي احکام دي چې په ورځني ژوند کې ضرورت ورته پیښیږي. دریم چې د بلوغ وحد ته ورسیږي، واده به ورکوي. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې یو سړي خپل زوی ورته راوستی او ویل: یا امیر المؤمنین، دغه زما زوی ما ازاروي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د سړي و زوی ته وویل: آیا ته د دغه خپل پلار په ازارولو کې د الله جل جلاله څخه نه بیریږې؟ پلار دغه حق لري، دغه حق لري. د پلار حقوق یې ورته بیانول. د سړي زوی وویل: یا امیر المؤمنین، آیا زوی هم پر خپل پلار حق لري؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل: هو. د زوی حق دا دی چې اولا به یې پلار نجیبه ښځه په نکاح کوي، داسې کم ذاته ښځه به نه په نکاح کوي چې دغه د مور کښتوالی د زوی دپاره عار او پیغور وي. او بل حق یې دا دی چې نوم به یې ښه ایږدي. او بل حق یې دا دی چې کتاب الله به ورزده کوي. زوی وویل: په والله زما مور یې نجیبه ښځه نه ده غوښتې. هغه یوه سندۍ وه چې نه یې مور معلومه وه نه پلار، او په 400 درهمه یې رانیول، او نه یې زما نوم ښه نوم ایښی دی، پر ما یې د جعل نوم ایښی دی چې د شوپرک و نر ته جعل ویل کیږي، او نه یې د کتاب الله څخه یو آیات را ښوولی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې و پلار ته وکتل او ویل: ته وایې چې زما زوی ما ازاروي، خو تا د مخه تر دې ازار کړی دی چې تا ازار کې راڅخه ولاړ سه. ابو حفص الاسکندرانی رحمت الله علیه چې د سمرقند د علماو څخه و وایي: یو سړی راته راغلی او ویل: زما زوی زه ووهلم او خوږ یې کړم. ابو حفص وویل: سبحان الله، زوی پلار وهي؟ پلار ویل: هو، وی وهلم او خوږ یې هم کړم. ابو حفص ویل: آیا علم او ادب دې ورښوولي دي؟ پلار ویل: یا. ویل: قرآن مجید دې ورښوولی دی؟ پلار ویل: یا. نو ویل: ستا زوی څه کار کوي؟ پلار ویل: کښت او کرهڼه کوي. ابو حفص ویل: تا ته دا در معلومه سوه چې په څه سبب یې ووهلې؟ پلار ویل: یا.
ابو حفص وویل شای چې سهار هغه د خپل کښت و طرف ته پر خره سپور رهي و. د یوې غوایي د مخه وه او سپی تر شا په پسې و. قرآن خو د ده نه و زده، نو یې غزلې ویلې. ته په دغه وخت کې په لار کې په مخه ورغلې، د هغه دا خیال سو چې دا هم یو غویی دی، نو یې ووهلې. د الله جل جلاله حمد ادا که چې سر یې نه دی در مات کړی. ورونو ښه متوجه سي، که ستاسې په تربیه کې قصور وي او اولاد یو بده وضع در سره وکړي، اول ځان ته متوجه سي. د ثابت البنانی رحمت الله علیه څخه روایت دی چې وایي یو سړي په یو ځای کې خپل پلار واهه. یو چا ورته وویل دا څه کوې؟ پلار و لطفا فته واړوه.